خلک نه خپل ځان وپېژنه. د دنیا زیاتره خلک د نورو خلکو پسې ګرځي، د نورو خلکو خبرو پسې ګرځي. کله هم تا د ځان په اړه دومره سوچ کړی لکه څنګه چې د نورو خلکو په اړه سوچ کې؟ آیا تا سره د ځان په اړه دومره معلومات شته څومره چې د نورو خلکو په اړه معلومات لري؟ هغه چیرته لاړ، هغه څه کوي، هغه به په ژوند کې هیڅ ونه کړي، هغه باید داسې نه وی کړی، هغه سره دا شته، هغه سره دا شته، هغه سره دې وي که نه؟ پرېږده هغه. تا سره څه دي؟ د نورو خلکو په اړه څومره معلومات لري، د خپل ځان نه خبر هم نه یې. ته څه غواړې؟ ستا مقصد څه دی؟ کله چې 2 یا 3 کسان کینو نو صرف د خلکو خبرې کوو، خلکو پسې خبرې کوو. د چا په اړه چې ته خبرې کوې کله هغه په تا خبر شي څومره به د هغه په سترګو کې سپک شي. خپل ځان وپېژنه، خلکو نه تیر شه. خلک به هر څه درته وایي، څوک به ښه درته وایي او څوک به بد درته وایي. د هغې په خبرو باندې نه ته ښه کېږي او نه بد کېږي. کله چې تا ته څوک ښه ووایي خوشحالېږي، او کله چې درته بد ووایي خفه کېږي. ولې؟ مقابل لوره چې تا ته څه وایي دا په دې دلالت نه کوي چې ته به هماغه یې، دا په دې دلالت کوي چې مقابل لوری څنګه دی، د هغه سوچ څنګه دی. یاد وساته کله چې د چا عزت خرابې نو دې سره سره خپل شخصیت هم ختمه. هیڅوک بد هم نه دی او هیڅوک هم ښه نه دی. هیڅوک د چا په اړه د ښه او بد قضاوت نشي کولی. د هر چا خبرې دې ومنلې. څوک وایي ته داسې، څوک وایي ته غلط یې. د دې خبرو په وجه ځان نه متنفر شوی یې. د هر څه چې یې ته صحیح یې. ستا سوچ نه خلک خبر نه دي. ولې ته ځان نه پېژنې چې ته څوک یې؟ د خلک خبرې ولې جدي نیسې؟ که غواړې ځان وپېژنې نو نور خلک پېژندل پرېږده، د نورو خلکو پسې خبرې کول پرېږده. ځان دومره کامیاب کړه چې هر طرف ته ستا په اړه خبرې وشي. او که غواړې چې هر طرف ته ستا په اړه خبرې وشي نو د نورو خلکو پسې خبرې کول پرېږده او دا ویډیو د نورو سره شریک